نو پکم الفاظ باندې یاد کما مفتی نادم سب زندہ باد کما مفتی نادم سب زندہ باد کما وی پکم الفاظ باندې یاد کما مفتی نادم سب زندہ باد کما یتا خلوی زلدا زماری راکلو خلوی زړه د زمری راکړلو وای هر یو باطل لرا فولاد کمای هر یو باطل لرا فولاد کمای مفتی نادم سب زندہ باد کمای. تاسو ته مخکې په سبق کې د ایمان والا خبر رااله نو مناسب دی کہ دا یاد وساتي ایمان کی کمی زیاته راضی او کنه یو اول نمبر د تمهید په تور وګڼئ په دې ځان پوه کړئ چې یو د ایمان کمیت ته یو کیفیت ته څو صورتونه دي. اول نمبر یو د ایمان کمیت ته دویم د ایمان کمیت د ایمان دا معنا وګوره مناسب امنت بالله و ملائکته ایمان په الله په کتابونو پر رسولانو ورځ د اخرت تقدیر د خیر او شر او باس بعد الموت قیامت سو ایمانیت شپږ دي سو دي ایمان بالله ایمان پر رسولانو باندې ایمان په ملائکو باندې ایمان په تقدیر د خیر او شر باندې ایمان په باس بعد الموت باندې او ایمان په کتابونو باندې سو دا شپږ ایمانیات دي. اوس د کمیت مطلب دا چې په دې شپو کې زیادت هم نه راځي چې ته پکې وم زیات کې او په دې شپو کې کمی هم نه راځي ته ورنه یو لري کې څلور پاتې یو لري کې پنځه پاتې کې دا کمیت دی. شو دا ګورئ تاسو کار ما ته راکړه زه مثال تاسو استعمال کړ دا ګوره مناسب دا شپږ دي ما ته ګورئ وسو ځانې تو خلې ولې ٹھیک ایمانیات شپږ دي په دې شپو کې یو کمی یا یو زیادت کې دې د څه ویل کی په اعتبار د کمیت سره زموږ مسلک دا دی په اعتبار د کمیت سره ایمان نه زیاتې قبلې نه کمې قبلې په اعتبار د کمیت سره ایمان نه زیاتې قبلې او نه بلکې په اعتبار د کمیت سره چې څوک د کمی زیاتې خبره کوي د کفر تر ځي کافر کیږي په دې باندې سمجھ گئے یو خبرو په کې بل مو کو بیا په کیفیت تلاش قرآن مجید کې نصوص راځي زادتم ایمان وغیرہ وغیرہ د کمی خبر نشته د زیاتې خبر راځي حدیث آیاتونو کې نو دې باب کې مناسب زیادت راتلې شو په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کله چې وحی جاری و تاسو ګورئ د منځ د فرضیت عقیده لاول د منځ د فرضیت کله چې منځ حکم نو راغله هغه وخت پورې د فرضیت عقیده شامل لرله به حکم راغی د منځ د فرضیت نو عقیده او ایمان ور باندې ټول لرو کنه زیادت راغی کنه حج نو فرض به فرضیت راغی ایمان کې زیادت راغی کنه په اعتبار د کمیت سره جهاد نو فرض به فرضیت مدنی ته ورکه راغی زیادت په اعتبار د کمیت سره راغی کرانه غی ایمان په اعتبار د کمیت سره زیادت قبول کودلته او هغه وخت کې په اعتبار د کمیت سره کمیم کېدې شو مثلا یو حکم اول فرضو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت وصیت لازم ہو گیا رسط حکم منسوخ ہو گیا زیدو تفصیلی احکامات د وصیت چکل نازل شو یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الاخری وستاسو وګورئ کله چې وحی نو منقطع شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف نو وړي نو په دغه وخت کې په اعتبار د کمیت سره زیاتې احتمال مو او دا کمیت هر څه وسته وسنه د کمی احتمال کې دي شی او نه دا اوس کې سره لګیاري چې په اعتبار د کمیت سره کمی زیاتې کې دي شي د کافر کیږي دغه په اعتبار د کمیت سره کته وي زد رسولان مطلب کې رسول نه منم نو ټول منم کافر شوی کنه یو سره وایي صدا ټول منم زیادت په کوم نعوذ بالله غلام محمد قادیانی کذاب دجال مفتری ور سره من زیادت یو کو په اعتبار د کمیت سره د کافر شو کنه شو تو کافر شو کنه
نو په اعتبار د کمیت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تشریف وړو نه پس نه کمی قبلې او نه زیاتې قبلې. یو خبره شو. دویم دی په اعتبار د کیفیت سره، په اعتبار د کیفیت سره کمی زیاتې قبلې وسم قبلې مخکې قبله، خو هغه مناسب په اعتبار د کیفیت سره هغې ته کمی زیاتې نه ویل کېږي، هغې ته قوت او ضعف ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ اوس مناسب زما او د ابوبکر صدیق رضی الله ایمان په کمیت کې خو برابر دی، یو شان دی. ابوبکر صدیق رضی الله چې په څه باندې ایمان لرو هغې باندې ما لپاره ایمان لرل ضروري دي، خو کیفیت کې برابر نه یو. د هغه ایمان چې کم طاقت والا او قوت والا او مضبوط هغې ته زما ایمان نه رسېږي، زمونږ نه کورونه دنیا ته ټکه کې هغې ته نه رسېږي. زه د تاسو ته مثال درکړم. دا ګورئ دا دیوالونه تاسو ګورئ څلور طرف ته، اوس مناسب ټول د چت ته رسېدلي دي. څلور واړه څه دي؟ چت ښه برابر پروت دی څلور واړو د پاسو. اوس مناسب څلور واړه دیوالونه د چته پورې دي، په اوچتوالي کې څلور واړه برابر دي. دا کمیت شو. خو په اعتبار د کیفیت کې را یو د پولادو جوړ دی، بل د سیمټو جوړ دی، بل د خاورې نه جوړ دی، بل د اوسپنې نه جوړ دی. نو دا په قوت نو دې ته ویل کېږي مثلا یو کمزور دی بل مضبوط دی، نو دې ته مناسب زیادت او کمی نه ویل کېږي، دې ته څه ویل کېږي؟ قوت او ضعف. هغه کمزور دی دا مضبوط دی. نو په اعتبار د کیفیت سره دا معنا هغې ته قوت زموږ تبلیغان ملګري وایي ایمان کمزوری کېږي، ایمان مضبوطېږي په دې سره. نو د هغې مطلب دغه دی مناسب هغې ته هغه په کمي زیاتې سره نه شي تعبیر کېدی، سره تعبیر کېدی شي قوت او ضعف سره. په دې پوه شوئ؟ کله درنه غیر مقلد تپوس وکړي وایي ته په ایمان کې د کمي زیاتې قایل یې که نه، ورته په اعتبار د کمیت سره که د کیفیت سره؟ نو کوي چې په اعتبار د کمیت سره ورته نه یم قایل، ته قایل یې کوي چې وایي کافر شو په دې باندې. کوي چې په اعتبار د کیفیت سره نو ورته په هغې باندې اطلاق د زیادت او د کمي نه کېږي، په هغې باندې اطلاق د ذوق او د قوت کېږي. دا زموږ د امام صاحب رحمه الله مذهب دی. پوه شوئ؟ باقي زموږ د ائمه مجتهدینو په منځ کې اختلاف دغه کې شته دی، لفظي اختلاف دی، هغه د اصولي اختلاف نه دی. هغوی دغه قوت او ذوق ته د کمي او زیاتي نوم ورکوي او موږ ورته د قوت او د کمزورۍ بس دغه خبر نور پکې زیاتې څه نشته. دې پوه شوئ؟ بیا تفصیل به بل ځای کې وي، دغه بل ته به دومره پوه شوي انشاءالله.